که ستاسو د موبایل بیټرۍ چارج زر ختموي نو ښایي یو اپلیکیشن وي چې هغه ستاسو د موبایل چارج ختموي. نو په دې ویډیو کې به زده کړئ چې څنګه هغه معلوم کړئ او د بې ځایه چارج مصرفولو مخنیوی وکړئ. نو د دې لپاره به تاسو راسئ په خپل موبایل کې سیټنګ ته، دا په سیټنګ کلیک کړئ. لاندې به راسئ په سیټنګ کې دلته به په ډیوایس کې په دې اپشن به کلیک کړئ. دلته تاسو ګورئ دغه اپشنونه دي. په دې لومړني بیټرۍ اپشن په دې به کلیک کړئ. بیا به دلته په دې لومړني اپشن سینس لاست فول چارج په دې به کلیک کړئ. نو دلته تاسو ګورئ هغه اپلیکیشنونه چې چارج ختم کړی یا چارج د موبایل ختموي دغه فیصدي دلته ښیي کوم اپلیکیشنونه دي. د ما ګورئ دلته لومړی فیسبوک ده، چټ جی پی ټي ده، پلی سټور ده، واتساپ ده، کپ کټ ده. همداسې هر یوه ته دلته په څنګ کې فیصدي هم لیکلې ده چې دغه کوم اپلیکیشن څومره فیصده چارج ختموي. نو دلته دغه اپلیکیشنونه دي، تاسو ګورئ هر یوه ته فیصدي لیکلې ده. دا طبیعي خبره ده، کوم اپلیکیشن چې تاسو ډیر کاروئ هغه چارج ډیر مصرفوي، خو هغه اپلیکیشنونه چې تاسو یې کاروئ هم نه او بیا هم چارج مصرفوي دلته فیصدي زیاته وي. نو د دې حل باید موږ وکړو. هغه اپلیکیشنونه چې ډیر کاروو خو مشکل نه ده، ستونزه نه ده، خو طبیعي خبره ده چارج حتما ډیر مصرفوي. نو هغه چې موږ یې کاروو هم نه او چارج مصرفوي دلته تاسو پیدا کولی شئ. دلته کوم اپلیکیشنونه لکه مثال پلی سټور سو که ما کارولی نه وي دلته چارج ختم کړی نو تاسو به دلته لاندې ورته لیکلي دي بیکګراوند، په بیکګراوند کې یعنې څونه وخت دلته 42 منټه لیکلي، 42 منټه په بیکګراوند کې د خلاص پاتې شوی، یعنی موږ ور داخل شوي لا نه یې کارولی هم نه ده، خو موږ نور اپلیکیشنونو کې یا په نور موبایل کې کار کوو دا په بیکګراوند کې همس چالان پاتې شوی او چارج یې ختم کړی. نو اوس څنګه وکولی شو چې دغه سپما کو، د دې د بیکګراوند حالات بند کو. تاسو به بیرته شاته راسئ، دلته به تاسو دغه د اپس اپشن په دې به کلیک کړئ. دلته به اوس هماغه پلی سټور پیدا کړئ. زه غواړم چې چارج بیا بې ځایه ختم نه کړي. دا ګوګل پلی سټور په دې به کلیک کړئ. دلته به په دې بیټرۍ کلیک کړئ. بیا دغه لومړنی اپشن تاسو ګورئ دا ما مخکې الاو دا مې بیرته بند که. دغه لومړنی اپشن دا داسې الاو، داسې چې کله اني دغه اپشن دا لومړنی نو دغه اپلیکیشن په بیکګراوند کې خلاص پاتې کیږي. دلته لیکلي الاو بیکګراوند اکټیویټي، یعنی تاسو اجازه ورکوئ دغه اپلیکیشن په بیکګراوند کې خلاص پاتې شي او فعالیت وکړي، د بیټرۍ چارج ختم کړي. نو دا به تاسو اپ کوئ، موږ اجازه نه ورکوو، دا به تاسو ان وي دا به اپ کوئ. نو دا اپلیکیشن په بیکګراوند کې بې ځایه چارج نه مصرفوي، هغه وخت کې به مصرفوي چې کله تاسو ور داخل شئ. همداسې نور ټول اپلیکیشنونه هر یو چې ستاسو موبایل چارج ډیر ختموي هغه ټول همدغه شان کوي، بغیر له واتساپ مسنجر هغه ضروري اپلیکیشنونه چې تاسو ته مسج یو شی راځي ممکن هغه مسج بیا زر را نسی وځنډیږي. او بل دویم اپشن ده اپټیمایز بیټرۍ یوزیج، په دې به تاسو کلیک کړئ. کوم اپلیکیشنونه چې تاسو غواړئ هغه په خپل سر کار ونه کوي نو هغه به په دې ځای کې ان کوي. په دې پاس ځای به کلیک کوئ، تاسو ګورئ په دغه نقطه باندې دلته به آل انتخاب کوئ تر څو ټول اپلیکیشنونه ښکاره شي. دلته هغه اپلیکیشنونه چې تاسو غواړئ بې ځایه کار ونه کوي، بې ځایه زموږ د موبایل چارج مصرف نه کړي، لکه فیسبوک سو، ټیک ټاک سو، یوټیوب، انسټاګرام، همداسې دا ټول به تاسو دلته ان کوئ، دغه اپشن به ان کوئ تر څو ستاسو په موبایل کې په خپل سر فعالیت ونه کړي. هغه وخت تاسو ور داخلیږئ کار پکې کوئ بیا کار کوي. نو هغه اپلیکیشنونه دلته ګورئ تاسو هغه ټول ما ان کړي دي. نو زما د موبایل چارج هڅې بې ځایه دغه اپلیکیشنونه نشي مصرفولی. نو تاسو به څه وکړئ همدغه دوه کارونه به وکوئ. دا لومړنی اپشن به اني دا به اپ کړئ او دا دویم اپشن په دې کې به چې کوم اپلیکیشن تاسو غواړئ چارج مصرف نه کړي به ان کړئ، په دویم کې به ان کړئ او لومړی اپشن به اپ کړئ. نو دغه همدغه صحیح طریقه ده، په دې سره د موبایل چارج هغه اپلیکیشن په خپل سر نشي مصرف کولی. هر اپلیکیشن تاسو غواړئ دلته ګورئ دغه د اپلیکیشنونو په دې لیست کې هر یو تاسو غواړئ هغه ورته انتخابولی شئ.
نو دغه طریقه او په دغه طریقه تاسو کولی شئ هغه اپلیکیشن پیدا کړئ چې د موبایل چارج مصرفوي او په دغه طریقه یې پې بندولی شئ. نو ویډیو همدومره وه، که خوښه شوې مو وي لایک یې کړئ، د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، څنګ کې یې دغه د زنګ نښان هم ووهئ چې بیا هره ویډیو اپلوډ کړو به په وخت در رسیږي. او که کومه پوښتنه لرئ کمنټ وکړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.